په دښتو او پټو کې څنګه کوروالی وکړو؟ سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره دریم. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګي نښان ووهئ. مننه. یو ورور پوښتنه کړې وه چې زه کولی شم په دښته یا صحرا کې یا هم په پټیو کې کوروالی د خپلې مېرمنې سره وکړم او که نه. لکه څنګه چې خدای پاک موږ او تاسو ټول مسلمانانو ته دا روایت کړی چې د ښځې څخه په داسې طریقه ګټه واخلئ کوم چې روا ده، یعنې هغه کار مه کوئ کوم باندې چې خدای پاک تاسو نه خفه کېږي. یعنې هر ډول تاسو له خپلې مېرمنې څخه ګټه اخیستلی شئ، که هغه په ډاګ کې وي یا هم په دښته کې وي او یا هم په پټو کې وي. د دې اصلي مطلب داسې دی چې تاسو باید د خپلې مېرمنې سره په پرده کې کوروالی یا یوځایوالی وکړئ. د پردې کوروالی تر ټولو بهترین کوروالی ګڼل کېږي. په کوم کوروالی کې چې پرده وي نو د کوروالی خوند 2 چنده زیات کېږي. که څه هم هر هغه ځای چې باید بدل شي د کوروالی لپاره، اکثره داسې خلک یا نارینه شته چې دوی اکثره ټیم په یو طریقه او په یو ځای کې ډېر کوروالی کوي. د دې لامل بیا داسې کېدلی شي چې کله یو انسان یا نارینه په یو ځای کې ډېر کوروالی وکړي، نو د دې لامل کېږي چې د مېرمنې څخه یې زړه تور شي او بیا بلې مېرمنې یا بلې ښځې کولو ته یې زړه وشي. نو اکثره ټیم تاسو داسې چل مه کوئ چې په یو ځای کې چې کله مېرمن راایساره کړئ نو هغه ځای کې تر هغه چې مړه شوې نه وي نو تاسو خپل ځای نه بدلوئ. کله چې کوروالی کوئ نو د کوروالي لپاره ځای او موقعیت حتما تبدیل کړئ. نن مو د کوټې په کونج کې وکړه نو سبا یې په بل ځای کې وکړئ. که نن مو د کټ په سر وکړه نو سبا ته یې د ځمکې پر سر وکړئ. له دغه سره د انسان هم شهوت زیاتېږي او هم د مېرمنې سره شوق زیاتېږي. هر ټیم د خپل ځان لپاره په خپل بدن کې او د مېرمنې په بدن کې باید تبدیلي یا بدلون راولئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب ونه اخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.